درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. هیله ده ټول جوړ او روغ یاست. نن موږ د ری درس وایو. ری د پښتو الفبا 19 توری دی. ری د ر आवाज ورکوي او په انګلیسي کې په آر لیکل کیږي. نو راځئ د ری درس ته ولاړ سو. ری روژه. روژه پر موږ فرض ده. موږ په کال کې یوه میاشت روژه نیسو. تر روژې وروسته اختر دی. اوس نو تاسې دا جملې زما سره تکرار کړئ. روژه پر موږ فرض ده. موږ په کال کې یوه میاشت روژه نیسو. تر روژې وروسته اختر دی. تاسې ګورئ په روژه، پر، وروسته او اختر کې ټول ری راغلې ده. اوس به وګورو چې نور کوم نومونه له ری څخه راځي. ری رباب. ری رنګونه. په انګلیسي باندې ورنګونو ته colors وایي. او دا چې شي دي دا هم له ری څخه راځي. رومیان. نو موږ ګورو له ری څخه رباب، رنګونه او رومیان راغله. اوس به وګورو چې کرې د یوه حرف په مابینځ او یا آخر کې راسي نو څنګه ایسي. برګر. په برګر کې ری په مابینځ او آخر کې راغلی ده. اوس نو تاسې راته ووایاست چې نور کوم نومونه له ری څخه راځي. آفرین. دا درس به په خپلو کتابچو کې ولیکئ او خپل مور پلار ته به یې ورښکاره کړئ. ری روژه. روژه پر موږ فرض ده. موږ په کال کې یوه میاشت روژه نیسو. تر روژې وروسته اختر دی. تر بیا مو پر خدای سپارم. په مخه مو شه.